السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا بعضې ودو ته چې دعوت راکړي قریبان مو یي، نو چا ودو ته ورسو، یو ډېر بد حالت وي، سروز غږېږي، ښځې اتڼونه کوي، بې حجابه وي، سرونه یې لڅ وي، لستوڼي یې پرې کړي. نو بعضو ځایو ته چې ورسو دا ښځو ته ووایو چې دا پړونې خو پر سر کړي، نو دا خور راته وایي چې یا ښځې وایي ته خو د مولوي صاحب بیانونه اورې، ته هم اوس مډال سوې. زه هم الله خو مې ویني دا چې مونه ولې کوي. نو بعضې خویندې پړونې پر سر کړي، بعضې نه پر سر کړي. محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په آخره زمانه کې به د مؤمن ژوند داسې په تکلیف سي لکه په سرکه کې چینجی. چینجی چې سرکې ته ورواچوې، سرکه خو تیزه ده، سوځل کېږي. د مؤمن به داسې ژوند په تکلیف سي، که چا ته ښه خبره کوي هغه به پیغور درکوي. اوس که تا تر دوی پیشني لباس کړی وای، تا تر دوی د شیطان په کول کړي وای، بیا به ټولو پسې در کتل چې او دا خو نو پلانکۍ خاله راغلی ده، شیان به یې درسه زده کول، د نوکانو رنګ به یې درسه زده کاوه، د کالو ډیزاین و طرز به یې درسه زده کاوه. دا چې نن ته د الله جل جلاله د دین لار وښیه، دوی درته وایي وایي ته خو نو اوس ملا سوې یې. نو دغه محترمه خور وایي وایي داسې مجالسو ته چې سړی ورسي، بس خپله ډوډۍ وخوري، بیرته راووځي، د شریعت د نظره څخه څنګه دی. محترمه په حدیث مبارکه کې راځي، عبدالله بن عمر راته نو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دعوت درته وسي د یو واده د ډوډۍ چې ولیمه ورته وایي، تاسې دعوت قبول کړئ ورسئ. نو فقهای کرام وایي وکالت منکرو ناروا نه وه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که د یو ناروا ولیدله منع یې که په لاس باندې، خو تا دا مه کوئ. که د هغه تصرف نه سوای کولی، په خوله ورته وایه چې دا کار خو حرام دی. که په خوله ویل هم تا ته تاوان رساوه، نو په زړه کې نفرت وکړه. نو علما کرام وایي وایي داسې مجالسو ته چې هغه کې نارواوې وي، نو هغه خلک دې نه ورځي لکه علما چې بیا خلک دلیل په ونه نیسي. ځکه په یو واده کې که سروز ډم و ډمامه یې عالم ورسي خلک وایي نو که دا ډول ناروا وایي، سروز ناروا وایي، نو د عالم ولې ورته راکلی. نو داسې خلک دې وایي نه ورځي چې هغه مقتدایان د قومي. عادي خلک که ورځي هغه به په دې نیت ورځي چې ما ته دعوت ته مېلمستیا سوی دی، هغه سنت پر ځای کومه، هلته چې دې کوم منکرات کوي په هغه نه یم راځي، خپله ډوډۍ خورم چابک ځین راوځم، په زړه کې هم له دې خلکو نفرت وسي، د عمل سي هم نفرت وسي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که سړی د یو ناروا مجلس ته ورسي، په دې ناروا باندې راضي وي چې ښه دی دا مجلس ښه ګرم تود وي، ښه اتڼونه وشاله کېږي، که څه هم دی نسي ورګرده د دغه عمره ګناه ده لکه هغه چې په مبتلا دي. نو محترمه که تکلیف ته رسېږي، سبا مشکل درته پېښېږي، سبا په بل ځای کې دا ښځې خو بیا داسې دي وایي زما واده ته نه رالې، نو سبا چې ستا مړی سوي هم نه درته راځي. په دې دوی نه پوهېږي چې ستا واده کې خو نارواوې وې، ستا په واده کې بد کارونه کېدل. ودونه اصلاح کوي محترمینو، ودونه اصلاح کوي. بل خوروم دې متعلق پوښتنه کړې وه چې دا اوس ښځې شالې و بدلې و شان وایي، پر هغه به انشاءالله مستقل بحث وکړو. مرقات صفحه 444 حدیث رقم 3223 د صحابي څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړي ډوډۍ ورکول علي رضی الله عنه ته او فاطمې رضی الله عنها ته. نو فاطمې رضی الله عنها وویل کاشکې مو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک هم راغوښتی وای. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې راغلی وای، دا د سرای دروازه باندې چې یې لاس کښېښول، په سرای کې په دا خونو کې یا په دې کوټو کې پردې ولیدلې، دا نقشداره پردې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک بېرته ووتی. فاطمه رضی الله عنها وایي زه پسې ور ووتم، ومال یا رسول الله کوم شی وایستلې؟ وایي د رات الماء او انبیاو ته نه دی مناسب چې هغه کور ته ورسو چې هغه دې په پردو باندې مزین سوی او ښایسته سوی. نو فقهای کرام وایي که یو ځای منکر وي هغه ته دې نو باید خلک نسي ور. مرقات جلد نمبر 6
نو محترمه اول کوشش وکړه دغه مجالس ته ما ورځه که بیا مشکل درته پېښ شي بیا خپله ډوډۍ خوره چابک وځه الله دې زموږ د ودو ماحول را برابر کړي یو مسلمانان چې مونږ د نورو خلکو کوو کاشکې زموږ په ودو کې ختمونه کېدلی کاشکې زموږ په ودو کې ذکرونه کېدلی کاشکې زموږ په ودو کې علماو نصیحتونه کولې کاشکې زموږ په ودو کې دیني بحث کېدلی زموږ په ودو کې خو ډم و ډمامه وي سړی د تعجب ورته واخلي د زما سره شاوخوا همسایګان دي نو دونه اندازه سارایان یې بولي اوس کې د سارا خلک بولي کې دا ښځې یې ټول راځي زما د مسجد شاته مې اوبه ور ایستلي دي هغه اوبه وړي خو دا بل ورځ یې واده و د تعجب اخیستی یو مال اوس که د بازار ښځې دونه ډم و ډمامه جوړه کړي خو موږ وایو هغه د بازار ماهه غوندې شانې زده دي ستی له خیره مال ستی له خیره خو په پښو کې مې دونه چاودې دي خو موږکان په ننوځي ته یو ما دغه سرو سرناته غورځي د اریان پاته سولم دا فسق فساد هم سرایانو باندې ننوتي هم په بازاریانو ننوتي هم الله دې رحم وکړي الله دې فضل وکړي نو اوس خلک ښه واده یې هغه دی چې ډېر سروز سرناکې وږغې شي شر د ودو هغه دی چې په فسق باندې ولمانځل سي دغه ښځې به نو بیا کم خیر راووځي هغه اولاد به نو بیا کم اولاد وي چې د واده شپه یې په سروز په سرنا او په هغه کبیره ګناهو باندې ولمانځل سي الله دې مو وساتي بیا نو وایي ژوند مو تریخ دی په ژوند نه پوهېږو برکات په ژوند کې نشته نو چې ژوند په ناروا وي نو بیا به برکت له کومه وي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته